المبینه تعویضونه د باندې شوي دي. تاسو د دې جنازو تپوس کوئ که نه کوئ؟ دا ملا یعقوب ملا صاحب یعقوب ته چې ته ودی تاسو څنګه غلي وئ؟ لکه موږ په کوم حکومت غږ وکړو؟ بنګال باندې غږ وکړو، بنګالي موږ بنګالي نه نریندر مودي باندې غږ وکړو. الله دې ایران تباه او برباد کړي، الله نه تباه او برباد کړي. ملګرو بله ورځ ایران د افغانستان 300 کسان وژلي دي. څه حمله یې پرې کړې ده او په هغې په نتیجه کې 300 کسان مړه دي. آیا د افغانستان کوم حکومت چې دی هغې جواب ولې ورنکړو؟ خلک په هغو باندې څه تنقید کوي؟ آیا د دې سره دونه کم ریسورسز چې دي هغه نشته چې دا د دې لایق نه دي چې هغو ته جواب کوي؟ نو نن لږ معمولي شان خبره په دې باندې کوو. که تاسو وګورئ جنرال موبین په ټیک ټاک چې کله هم لایو راشي او خبرې شروع کړي نو ته به وایې چې بس دا ټوله دنیا خو دا قبضه کوي. لکه که وایي د اټک پورې کومه سیمه چې دا زمونږ ده، دې نه علاوه نور وایي چې آیا مونږ دونه وس لرو چې په یو ملک حمله وکړو هغه مونږ قبضه کولی شو. مختلف قسمه خبرې چې دی هغه کوي په ټیک ټاک باندې. ټول نه مخکې دا خبره ده که د دې کوم معلومات هغه کړی شوی دی نو هغه خلک وایي چې دا جرنل نه دی، بس عام یو کس دی او کوم سیکورټي اوس یې په ځان پسې ورپسې کړی. بله دا خبره ده اوس چې کومه حمله ایران هغه په افغانستان کړې ده نو په کار دا وه چې د دې کوم جوابي کاروایي چې ده هغه هم شوې وي که نه. تر اوسه پورې د هغې څه جوابي کاروایي نه ده شوې. 300 افغانیان چې کوم دی په هغې کې مړه دي. نو افغانستان سره لکه که مونږ وګورو دونه وس د هغو نشته چې لکه د په هغو باندې یا حمله وکړي یا پې څه وکړي. په کار د نن سبا چې کومه دنیا روانه ده د هغو سره ځان یو شان کړي او په هغه سپیډ سره ترقي وکړي او د خلکو جواب خو هغه بیا ورکولی شي که نه. نو دغه لنډه شان ویډیو هغه هم تاسو سره شریک کولی انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.